د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه. رودات د ننګرهار له نسبتا آرام ولسوالیو څخه یوه ده، خو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې له جملې یې روغتیایي ستونزې په سر کې قرار لري. دا رودات میشتي خلک دي او هغه شیبې شماري چې چارواکي ورته د یو روغتون د بنسټ ډبره کېږدي. وروسته چارواکي ورسېدل او عملاً یې همداسې وکړل. دغه روغتون چې په 10 جریبه ځمکه کې جوړیږي 50 بستره به ولري او 44 میلیونه افغانۍ به پرې لګښت راشي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي د یاد روغتون جوړېدل به 1.5 کال وخت ونیسي چې پیسې ورته د عامې روغتیا وزارت له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. په دغه روغتون کې به 50 بسترې د داخله اجرای نساء ولادي او اطفالو په برخه کې به ټول امکانات ولري، مجهز عملیاتخانه به ولري او همدارنګه دغه روغتون په 10 جریبه ځمکه کې د 44 میلیون افغانۍ په لګښت باندې ان شاء الله نن کار شروع شو. تر راتلونکي 1.5 کال کې به ان شاء الله د کار بشپړیږي او عملاً به پکې خدمات شروع کیږي. د یاد روغتون جوړول ډیر پخوانه په پلان کې و چې د ځای پر سر یې لانجې روانې وې او بالاخره د پیوې کنډاو ورته ورځی ښکاره شو او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل یې پر بنسټ ایښودو خوښي څرګنده کړه. نن ډېر خوشحاله یم چې د روداتو د ولسوالۍ او د هسکې مینې او همدارنګه د شاوخوا د ولسوالیو دپاره یو 50 بستریز روغتون د روداتو ولسوالۍ د پیوې کنډو په سیمه کې د بنسټ ډبره کېښودل شوه او نن عملاً کار پیل شو. ما دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره دا ده چې له یو څه مودې راهیسته دلته د ځینو قومونو ترمنځ یا د سیمو ترمنځ په دې باندې اختلاف و چې په ځای باندې اختلاف و چې هلته یا دلته جوړ شي، خو نن الحمدلله د ټولو ولسوالیو خلک تاسې ولیدل چې په پوره یووالي سره په اتفاق سره دوی په دې ځای باندې توافق وکړ. د روداتو اوسیدونکي وایي د دغه روغتون په جوړېدا سره به هغه روغتیایي ستونزې حل شي چې اوس یې پر مخ پرتې دي. د رودات او هسکې مینې په ولسوالۍ کې ډېر زیات مشکلات او د کلینیک او روغتونونو نشتونو موږ اکثره دغه ولادي پیښې په لاره کې لیدلې دي چې د خامو سړکونو له وجې نه او د هسپتال د لرېوالي د وجې نه په لار کې شوي دي. الحمدلله ډېر خوشحاله یو، دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی چې الله پاک په موږ رحمېد او زموږ دپاره دلته یو هسپتال منظور کړ. دا ډېرې ګټې لري. دلته زموږ ولس ډېر فقیر ولس دی او د ده نه خصوصا موږ 4 ولسوالۍ استفاده کوو. روداتو ولسوالي، هسکه مینه، کوټ ولسوالي، پچیر اګام او پنځم هم پکې شته چې چاپریر دلته موږ سره سرحد لري. داسې پروژو ته ولس او حکومت دواړه خوشحاله وي، خو د داسې پروژو شاهدان یو چې تر بشپړېدا وروسته هم خلکو ته خدمت نه وړاندې کوي، چې ښه بېلګه په ننګرهار کې د بختورګو روغتون دی. جلال یعقوبي، غرغښت تلویزیون، ننګرهار.